بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمه در فواید متفرقه که دانستن آن واجب است و آن سه فصل است. تردیزی پوره مقصود د کتاب ذکر شو. د دیزینا علامه صاحب د کتاب خاتمه ذکر کئی. خاتمه څه ته ویل کیږي؟ د مصنفینو دا عادت وی کله چې هغوی کتاب مکمل کی، کتاب خپل خلاص کی د لیکلو نه، بیا هغوی په د خپل کتاب باندې نظر ثانی کوي، دوباره یې ګوري، نو کمې اهمې مسلې چې ترېنه پاتې شوي وي نو هغه مسلې بیا دوی د کتاب په آخر کې لیکي، نو هغې مسلو ته کمې چې ترې مخکې پاتې شوي وي بیا نوم ورکوي د خاتمې. پوه شئ؟ نو اوس د دې سینا علامه صاحب د نحو امیر خاتمه هغه بیانوي او ذکر کوي. نو فرمایي خاتمه در فواید متفرقه کې دانستن آن واجب است. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نو اخلا تر روان اول صفت تر دې پورې شپږ خبرې بیانول دي، شپږ خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د خاتمه اجمالا خلاصه به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د خاتمه په اولنی فصل کې کم شی ذکر کیږي د هغې تعین به درته وکي. دریم نمبر خبره د تابع تعریف به درته بیان کی. څلورم نمبر خبره د تابع نه چې کم مخکینی لفظ وي هغې ته څه نوم اخلي د هغې نوم به درته بیان کی. نو څلورم نمبر خبره څه شوه؟ د تابع نه چې کم مخکینی لفظ دی د هغې نوم به درته بیان کی. پنځم نمبر خبره د تابع حکم به درته بیان کی. شپږم نمبر خبره د تابع تعداد به درته بیان کی چې تابع دا په څو قسمه دی، څو دانې دي. نو نننی سبق مشتمل په دې شپږ خبرو باندې دی. اول نمبر خبره څه شی وه؟ د خاتمې اجمالا خلاصه. نو د اول نمبر خبره چې د خاتمې اجمالا خلاصه د علامه صاحب په دې عبارت سره بیانوي. خاتمه در فواید متفرقه. علامه صاحب فرمایي په خاتمه کې به داسې زیاتې فایدې بیان کړلی شي چې د هغو پیژندل دا لازم او ضروری دي. او په دې خاتمه کې چې دی ټول درې فصلونه دي. څو فصلونه؟ درې فصلونه. نو دا اول نمبر خبره وه د خاتمه اجمالا خلاصه. علامه صاحب څه فرمایي چې په دې خاتمه کې به داسې زیات فواید بیان کړلی شي چې د هغو فوایدو د ګوره پیژندل دا لازم و ضروری دي. او دا خاتمه مشتمله په څو فصلونو ده؟ په درې فصلونو باندې. په دې خاتمه کې درې فصلونه دي. د اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره خاتمه در فواید متفرقه. خاتمه دا په بیان د فواید متفرقو کې دا په ډیرو فوایدو کې دا کې دانستن آن واجب است چې د هغې پیژندل دا لازم او ضروری دي. و آن سه فصل است او دا درې فصلونه دي. په دې خاتمه کې څو فصلونه دي؟ درې. دا خاتمه په څو فصلونو مشتمله ده؟ درې فصلونو. فصل اول در توابع. دوهم نمبر خبره څه شی وه؟ دوهم نمبر خبره دا وه چې د خاتمه په اولنی فصل کې کم شی بیانېږي د هغې تعین به درته وکړي. نو دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره فصل اول در توابع. علامه صاحب فرمایي د خاتمه په اولنی فصل کې بیان او وضاحت د چا کیږي؟ د توابعو. د خاتمه په اولنی فصل کې بیان د چا دی؟ د توابعو. د توابعو بیان او وضاحت به وشي. نو علامه صاحب دا دوهم نمبر خبره ذکر کوي. فصل اول اولنی فصل د توابع په بیان د توابعو کې دی. اولنی فصل په بیان د چا کې دی؟ توابعو کې. په اولنی فصل کې به توابع ذکر شي. بدن کې تابع لفظ است. دریم نمبر خبره څه شی وه؟ د تابع تعریف. توابع دا جمع د چا ده؟ د تابع. تابع مفرد، توابع جمع. تابع وایي څه شته، تعریف یې څه شی دی؟ نو اوس د تابع تعریف علامه صاحب درته ذکر کوي. نو فرمایي تابع لفظ است که دوم از لفظ سابق باشد. علامه صاحب فرمایي تابع دا هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه د یو اسم نه بعد راغلی وي
او کوم اعراب چې په مخکینی اسم باندې راغلی وي همغه اعراب په د باندې هم وي او په دواړو اسمونو باندې د اعراب وجه هم یو وي. کوم اعراب چې په مخکینی اسم باندې راغلی وي همغه اعراب د دې تابع هم وي او د دواړو د اعراب وجه هم یو وي. د دې وضاحت لاندې کتاب کې کوو چې د دواړو د اعراب وجه هم یو وي. څه مطلب؟ دا څه دریم نمبر خبره. نو دا دریم نمبر خبره د تابع تعریف علامه صاحب ذکر کوي. بده عبارت سره بدان واشه طالب جانا کی تابع لفظ است چې تابع دا لفظ دی که دوم از لفظ سابق باشد چې دوهم وی از لفظ سابق په نسبت سره لفظ سابق تا که دومی از لفظ سابق باشد چې دوهم وی په نسبت سره مخکینی لفظ تا یعنی په نسبت د مخکینی لفظ چې دی دا څوم لفظ وی دا دوهم لفظ وی. پوه شو؟ دا مطلب با اعراب سابق او معرب وی دا تابع په اعراب د مخکینی لفظ او معرب وی په اعراب د لفظ سابق په اعراب د څه شي مخکینی لفظ از یک جهت د یو جهت نه په تعریف ورسېدی. ګورې ورته بیا معنا تا بدن کی پوښ طالب جانا کی تابع لفظ است چې تابع دا هغه لفظ دی که دومه از لفظ سابق باشد چې دوهم وی په نسبت سره لفظ سابق تا چې دوهم وی په نسبت سره مخکینی لفظ تا یعنی دا دوهم لفظ وی په نسبت د مخکینی لفظ. با اعراب سابق او دغه معرب وی په اعراب د لفظ سابق یعنی دا معرب وی په اعراب د مخکینی لفظ سره. څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی دا با اعراب سابق د دې مطلب دا دی کچيري مخکینی لفظ مرفوع وی نو دغه لفظ دا تابع دا دوهم لفظ دا به هم مرفوع وی. کچيري مخکینی لفظ اغا منصوب وی نو دغه دوهم لفظ چې تابع دی دا به هم منصوب وی. کچيري مخکینی لفظ دا مجرور وی مجرور نو دغه دوهم لفظ چې تابع دی دا به هم مجرور وی. دا مطلب با اعراب سابق از یک جهت د یو جهت نه. د څه مطلب دی؟ د مطلب دا دی چې د تابع او د مخکینی لفظ د اعراب وجه سبب او علت دا به هم یو وي. څه مطلب چې یو یعنی که مخکینی لفظ د فاعل کېدلو د وجې نه مرفوع وي نو دغه لفظ دا دوهم لفظ چې تابع دی دا به هم د فاعل کېدلو د وجې نه مرفوع وي. کچيري مخکینی لفظ د مفعول کېدلو د وجې نه منصوب وي دغه دوهم لفظ دا به هم د مفعول کېدلو د وجې نه منصوب وي. کچيري مخکینی لفظ د مجرور کېدلو د وجې نه مجرور وي نو دغه دوهم لفظ دا به هم څه شی وي مجرور. دا مطلب دی. پوه شئ؟ از یک جهت ولفظ سابق نه مطبوع ګوین. څلورم نمبر خبره څه شی وه؟ څلورم نمبر خبره دا وه چې د تابع نه چې کوم مخکینی لفظ دی دغه نوم څه شی دی هغه نوم به درته ذکر کړي. نو دغه څلورم نمبر خبره د مخکینی لفظ د تابع نه چې کوم مخکینی لفظ دی دغه نوم درته ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمایي د تابع نه چې کوم مخکینی لفظ وي هغه ته څه نوم اخلي؟ متبوع. تابع نه چې کوم مخکینی لفظ وي چې دا تابع د هغه سره په اعراب کې موافق وي دا رنګې د دواړو د اعراب وجه هم یو وي اقا ولنی لفظ ته څه نوم اخلي؟ متبوع. ولفظ سابق نه مطبوع ګوین او مخکینی لفظ ته مطبوع ویل کېږي و حکم تابعان است. پنځم نمبر خبره څه شی وه؟ پنځم نمبر خبره دا وه چې د تابع حکم به درته ذکر کړي. نو دا پنځم نمبر خبره د تابع حکم علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره و حکم تابعان است. د تابع حکم دا دی چې کم اعراب د مطبوع وي همقه اعراب هغه د چا هم وي تابع. کم اعراب چې د چا وي مطبوع همغه اعراب به د چا هم وي د تابع. کچيري مطبوع هغه مرفوع نو تابع به هم مرفوع وي. کچيري مطبوع هغه منصوب نو تابع به هم منصوب وي. کچيري مطبوع مجرور نو تابع به هم مجرور وي. نو تابع دا همیشه د پاره په اعراب کې موافق وي د مطبوع سره. دا حکم دی.
حکم څه دی حکم دا دی چې تابع د همیشه دپاره په اعراب کې موافق وي د مطبوع سره. نو 5 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي وحکم تابع آنست او حکم د تابع دا دی چې همیشه در اعراب چې دا تابع همیشه لپاره په اعراب کې موافق مطبوع باشد دا موافق وي د مطبوع سره. و تابع 5 نوع است. شپږم نمبر خبره اخرنۍ خبره څه شی وه چې د تابع تعداد او اقسام به درته ذکر کی. نو دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي و تابع 5 نوع است. علامه صاحب فرمایي تابع په څو قسمه دی 5 کم را روان دی وروسته وضاحت به د هر یو کوو بیا د خیر سره که ژوندونو. و تابع 5 نوع است او تابع دا په 5 قسمه باندې دی. په څو قسمه په 5. نو نننی سبق مشتمل په څو خبرو په شپږ خبرو باندې و. اول نمبر خبره څه شی وه د خاتمې اجمالا خلاصا نو هغه علامه صاحب درته ذکر کړله چې خاتمه کې به داسې زیات فواید ذکر کړلی شي چې د هغې پیژندل دا لازم او ضروري دي او خاتمه دا مشتمله په 3 فصلونو ده. دوهم نمبر خبره د خاتمې په اولني فصل کې کم شی ذکر کېږي د هغې تعین نو هغې تعین یې درته وکړه چې د خاتمې په اولني فصل کې چې دی بیان د توابعو کېږي. دریم نمبر خبره د تابع تعریف درته ذکر کړ چې تابع دا څه ته ویلی کېږي نو درته ویلی چې تابع د هغه اسم ته وایي چې هغه د یو اسم نه بعد راغلی وي د یو اسم نه وروسته راغلی وي او کوم اعراب چې په مخکیني اسم باندې راغلی وي یا همغه اعراب په ده باندې هم وي او په دواړو اسمونو باندې د اعراب وجه هم یوه وي. څلورم نمبر خبره د تابع نه چې کوم مخکینی لفظ دی د هغې نوم نو د هغې نوم یې درته ذکر کړه چې هغې ته مطبوع ویلی کېږي. 5 نمبر خبره د تابع حکم یې درته ذکر کړه چې تابع دا په اعراب کې همیشه لپاره دا موافق وي د مطبوع سره. شپږم نمبر خبره د تابع اقسام او تعداد درته ذکر کړه چې تابع دا په 5 قسمه باندې دی.